د ولسمشر غني او عبدالله د سیاسي مخالفتونو ناڅرګند برخلیک د اشرف غني او عبدالله ترمنځ په جوړجاړي کې پرمختګ نه ده شوی. باور من است که اگر امریکایی ها بخواهند که بازی را ختم بکنه عرضی از میپذیره. یعنی کلید اصلی به دست است. من فکر میکنم که امریکایی ها هنوز هم با این دو شخصیت بزرگ ما و اوضاع مملکت ما هنوز هم بازی سیاسی است. په افغانستان کې د کرونا ویروس د لسو تازه پیښو ثبت. عامه روغتیا وزارت وایي له دې سره په هیواد کې پر کوویډ 19 د اخته کسانو شمېر 40 تنو ته رسېدلی ده. متاسفانه که در کشور ما در 24 ساعت گذشته از تعداد 97 سامپلی که تست کردیم 10 سامپل مثبت. او په نړۍ کې د کرونا ویروس چټک خپرېدل په ټوله نړۍ کې 314,000 کسان پر دې ناروغۍ اخته دي. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګه ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1499 هجري لمریز کال د وري درېیم او د 2020 میلادي کال د مارچ 22مه نیټه ده. دا هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ په جوړجاړي کې پرمختګ نه ده شوی. ویل کېږي چې عبدالله ته د امریکا متحده ایالاتونو د سفیر او ځانګړي استازي لخوا د مصالحې عالي شورا ریاست چې ولسمشر ته به د کار ریپورټ ورکوي او یو شمېر وزارتونه وړاندیز شوي، خو نوموړي له دغو وړاندیزونو سره توافق نه ده کړی. همداراز ویل کېږي چې په تېرو 3 ورځو کې زلمي خلیلزاد له دواړو مشرانو سره بیا ځل نه دي کتلي. د چارو یو شمېر شنونکي وایي واشنګټن غواړي چې د افغانستان د قدرت واګې په 3 برخو کې د 3 بېلو ډلو ترمنځ پاشلي وي او په دې توګه د سولې خبرې او بین الافغاني مذاکرات هم د دوی په خوښه پرمخ ولاړ شي. د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د مخالفتونو لړۍ 1999 کال ته راورسېده او تر اوسه په دې برخه کې د افغان سیاسي مشرانو او امریکایي چارواکو له لوري ترسره شویو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د ولسمشر غني او د هغه د انتخاباتي رقیب ډاکټر عبدالله ترمنځ له انتخاباتو د راپیدا شوي بحران د حل په برخه کې د سیاسي مشرانو او متحده ایالاتو د استازو د منځګړیتوب هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. ډاکټر عبدالله ته د امریکا د سفیر او ځانګړي استازي لخوا د مصالحې عالي شورا ریاست چې ولسمشر ته به د کار ریپورټ ورکوي او یو شمېر وزارتونه وړاندیز شوي، خو ډاکټر عبدالله له دغو وړاندیزونو سره توافق نه دی کړی. په هممهاله توګه تر 2 تحلیفونو وروسته د سیاسي جوړجاړي په هدف د پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. ویل کېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د تحلیف له مراسمو وروسته دوه ځله له اشرف غني او عبدالله سره کتلي، خو په وروستیو څو ورځو کې یې نه دي ورسره لیدلي. شنونکي وایي چې متحده ایالات غواړي د افغانستان د قدرت واګې په 3 برخو کې د 3 بېلو ډلو ترمنځ پاشلي وي او په دې توګه د سولې خبرې او بین الافغاني مذاکرات هم د خپلې خوښې مطابق پر مخ بوځي. دوی په دې باور دي چې د روانو مخالفتونو د حل کلي له امریکا سره ده چې د خپلو ګټو مطابق ترې استفاده کوي. باور من است که بی‌تنش‌ها ضمن ای که متاسفانه بین 2 بازیکن اصلی ازی اختلاف عمیق وجود داره و حتی اختلافات سلیقه‌ای وجود داره. باور من است که اگر امریکایی ها بخواهند که بازی را ختم بکنه عرضی از میپذیره. یعنی کلید اصلی به دست است. من فکر میکنم که امریکایی هنوز هم با این دو شخصیت بزرگ ما و اوضاع مملکت ما هنوز هم بازی سیاسی کردن است. دا به افغانان غټ اشتباهی چې دوی وایي چې موږ ته امریکایان جوړي. افغانان خپل باید له سلیم عقل نه کار واخلي، خپل د خپل هېواد د جوړېدو په خاطر باندې باید یو لاره غوره کړي او هغه لارې له ټولو څخه مهمه خبرې یووالی او ملي وحدت ده.
ولسمشر اشرف غني د انتخاباتو پر نتایجو استدلال کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بریالي نوماند په توګه اعتبار پاڼه ورکړل شوې او د افغانستان رسمي ولسمشر دی خو ډاکټر عبدالله د انتخاباتو پایلې تقلبي ګڼي او وایي چې د ولسمشر په حیث د اشرف غني منلو ته چمتو نه دی. اشرف غني تیره شپه په یو پیغام کې وویل چې د په مشرۍ نوی جوړ شوی حکومت د ټولو ملي مسایلو په اړه یوه خوله دی او هیڅ راز اختلاف نشته. جای مسرت است که پس از 10 سال یک تیم سیاسی در خدمت ملت قرار دارد که این تیم روی اهداف بزرگ ملی، ساختار قدرت در محور قانون اساسی و زعامت برآمده از پروسه انتخابات با هم موافقند و هیچ اختلاف سیاسی، سلیقوي و شخصی با هم ندارد. ویل کېږي د بین الافغاني خبرو لپاره د مذاکراتي پلاوي او همداراز د مصالحې شورا جوړېدل د مشرانو د اختلافونو له کبله ځنډېدلي دي. دا اختلافات د ټاکنو د پایلو او د 2 تحلیفونو څخه وروسته اوج ته ورسېدل. په افغانستان کې پر کووډ-19 یا کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 4 تنو ته ورسېد. د امیر روغتیا وزیر وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 10 تنه په هیواد کې پر کرونا ویروس اخته شوي چې له دې سره په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 14 تنو ته ورسېد. یاد وزارت وایي دغه تازه پیښې په کابل، هرات، کندهار، زابل، غزني او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي چې 2 بهرني ډیپلوماټان دي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي زیاتوي چې په کابل او هرات کې د کرونا ویروس د خپرېدو خطر زیات دی او د هرات ولایت د قرنطین کېدو غوښتنه کوي. په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس د چټک خپرېدو سره هممهاله تازه په افغانستان کې د کرونا 10 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 14 تنو ته لوړ شو. د امیر روغتیا وزیر په یو خبري کنفرانس کې وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 10 تنه په کرونا ویروس اخته شوي چې 3 په هرات، 2 په زابل، یوه په کندهار، غزني، بلخ او 2 په کابل کې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. فیروز وایي په دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 14 تنو ته ورسید. متاسفانه که در کشور ما در 24 ساعت گذشته از تعداد 97 سمپلی که تست کردیم 10 سمپل مثبت داشتیم. چارواکي وایي په ټول کابل کې 220 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې په دې کې 2 د پارلمان غړي دي او تر معاینې وروسته به نتیجه روښانه شي. فیروز الدین فیروز وایي چې په 2 بهرنیو ډیپلوماټانو کې هم مثبت پیښې ثبت شوي خو د هویت له افشا کېدو یې ډډه وکړه. 2 دیپلماتی که مثبت شده هر دویش از 2 سفارت هستند، قرنطین هستند، از ایشان ضرر یا آسیبی که دیگه مصاب شوه نیست، دیگه امروز انتقال میشن به شفاخانه، شاید در بگرام مورد تداوی قرار بگیرن. فیروز خبرداری ورکوي چې په کابل او هرات ولایتونو کې د کرونا ویروس د خپرېدو خطرات زیات دي او باید له لویو راټولیدنو او بې ځایه تګ راتګ څخه ډډه وشي. نوموړی غوښتنه کوي چې هر څه ژر باید هرات ولایت قرنطین شي. به خاطری که ویروس کرونا در ولایت هرات هم رو به افزایش است، تعداد سمپل ها هم آمده. پیشنهاد ما به دولت افغانستان است که ولایت هرات به قرنطین بره و بندیز روزانه یعنی از طرف روز رفت آمد گشت و گذار در ولایت هرات باید مسدود شود. چارواکي وایي که هیوادوال ورسره همکاري ونه کړي او سپارښتنې عملي نه کړي ممکن په 2 اونیو کې په کرونا د اخته کسانو شمېر نور هم زیات شي. دوی وایي چې ډیر ژر به د دې ویروس د مخنیوي په هدف دولتي کارونه 2 شیفته کړي. یک طرزالعمل رژیم کاری کارمندان دولت تصویب شد. به اساس از این طرزالعمل اوقات کاری کارمندان دولت بازنگری شد و 2 شفت کاری در دولت ساخته شد، یکی از ساعت 8 تا 1 تا از ازدحام کارمندان دولت در وقت صرف طعام و در طعامخانه ها و در اینا جلوگیری شود که یک اجتماعی بود که از او امکان شیوع ویروس می رفت. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر داسې مهال 14 تنو ته لوړ شو چې هره ورځ په سلګونه مهاجر
له ایران هیواد څخه افغانستان ته راځي او تر ډیره په افغانستان کې په دغه ویروس هغه کسان اخته شوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه راغلي او یا ورسره په تماس کې دي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان وایي د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د سنت لمونځونه په کورونو یوازې فرض دی په جماعت ادا شي. په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو په یوې غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د تجمعاتو کې ګډون نه کوي او د هر ډول مراسمو له جوړونې دی ډډه وکړي. دوی وایي که د کرونا ویروس له امله څوک وفات کیږي نو د میت د غسل لپاره باید د عامه روغتیا وزارت ټول روغتیایي خدمات برابر وي او په جنازه کې به یې کم کسان ګډون کوي. دوی وایي دا سنت دی چې له وبا امراضو څخه د مخنیوي لپاره ښه لار قرنطین کیدل دي او په اوسنیو شرایطو کې د هغه کسان جومات ته نه ځي چې د شکر او قلبي ناروغي لري. ورحمت الله وبرکاته. د کرونا ویروس چې د نړۍ ترڅنګ افغانستان کې هم ورځ تر بلې مثبتې پیښې مخ په ډیرېدو دي، د مخنیوي او ځان ساتنې په اړه کابل کې دیني عالمانو ځینې سپارښتنې وکړې. دیني عالمان وایي چې کرونا ویروس د خدای امتحان دی او د عبادتونو ترسره کول یې ښه لار بولي. دوی وایي چې د کرونا یا کوویډ-19 د مخنیوي لپاره باید مسلمانان یوازې فرض لمونځونه په جومات او سنت دې په کورونو کې ترسره کړي. دوی د جوماتونو له خطیبانو هم غواړي څو په لمونځونو کې د اوږدو آیاتونو له تلاوته ډډه وکړي. لمونځ کوونکي د خپل اودسونه او سنت لمونځونه په کورونو کې ادا کړي او یوازې د فرض لمانځه لپاره جوماتونو ته حاضر شي. همدارنګه د جمعې په ورځ د یوازې فرض لمونځ په مسجد کې ادا کړي او له امامانو څخه هم غوښتنه کیږي چې د لمانځه خطبه دې ډیره مختصره او لنډه ونیسي. لکه څرنګه چې د عامې روغتیا وزارت وقایوي تدابیر نیولي دي، اړینه ده چې د میت د غسل لپاره د اړتیا وړ وقایوي وسایل ترتیب او تنظیم کړي. که میت ته په کور کې غسل ورکول کیږي نو اړینه ده چې غسل ورکوونکی ټول وقایوي وسایل مراعات کړي. د جنازې لمونځ د هر میت مسلمان مشروع حق دی، خو د میت د جنازې لمانځه په ادا کولو کې باید کم کسان ګډون وکړي. نمازگزاران محترم وضو و سنتشان را در خانه به جا آورد، به مساجد صرف جهت ادای نماز فرض حاضر شوند، زیرا ادا کردن نمازهای سنت در خانه بهتر و افضل است. و همچنان صرف نمازهای فرض جمعه را در مسجد ادا نمایند. د نفلی لمنځونو لپاره سنتو لپاره خلک تشویق کوي. بهتر هم دا د فضیلت هم دا ده چې په کورونو کې قبل الجماعت او بعد الجماعت په خپلو کورونو کې وکوي. هم به د سنت احیا وسی. نبی علیه السلام هم داسې کول. دیني عالمان وایي هغه مهال چې مسلمانان په خوف کې وي له دیني اړخه اړتیا نه ده چې د جمعې لمونځ ترسره کړي. دوی وایي په اوسنیو شرایطو کې د هغه کسان جومات ته نه ځي چې د شکر او قلب ناروغي ولري. دوی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مسلمانان دې له ساري ناروغیو پناه یوسي څو په دغه ډول ناروغیو باندې څوک اخته نه شي. دیني عالمان ټینګار کوي چې د عامې روغتیا وزارت باید هغه کسان چې د دې ناروغۍ له امله وفات کیږي د غسل ورکولو لپاره هر ډول روغتیایي خدمات برابر کړي. طوری که از شعر میگروزین شما از مرض ساری که از او جزام است از او فرار بکنین، برین خدا کنار بکنین از پیشش، هر قدر امکانیاتی که دارین او را به خرج بتین. وزارت محترم صحت عامه طوری که تدابیر خاص وقایه و تداوی را در نظر گرفته است، لازم است که در زمینه غسل میت با حفظ تمام وسایل وقایوی در اماکن خاص زمینه غسل و تکفین را ترتیب و تنظیم نماید. چې چاته خوف متوجه وي د جمعې لمونځ نشته، موږ نن د خوف سره مخامخ یو. کسایی که مرض شکر، مرض قلب داره، اونا هم از جماعت خودداری بکنن. دیني عالمان همدارنګه له طالبانو هم غوښتنه کړې چې پرته له سیاسي ملاحظاتو د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف باید یو مشترک کمیسیون ترتیب کړي او د خلکو په خدمت کې توظیف کړي. دیني عالمان داسې مهال د دغه ویروس په اړه سپارښتنې کوي چې اوس مهال افغانستان کې 34 د کوویډ-19 یا کرونا مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
سرې کرښې د افغان سولې بهیر له ټینګښت سره مرسته نشي کولی. د مشرانو جرګې غړي وایي د سولې بهیر د بریا لپاره د ملي اجماع رامنځته کول اړینه ده او دا بهیر باید د منفي رقابتونو قرباني نشي. دوی وایي سرې کرښې هیڅ افغانان سولې ته نشي رسولی، بلکې د سولې موضوع باید جدي ونیول شي، ځکه په ورځني ډول جګړه له افغانانو قرباني اخلي. په ورته مهال د مشرانو جرګې غړي ادعا کوي چې په زابل ولایت کې د ملي اردو بیز له داخله سقوط وروسته وسلوالو طالبانو ته سپارل شوی چې پکې 13 تنه افغان ځواکونه وژل شوي او غوښتنه یې دا ده چې دا پیښه په جدي او مسلکي توګه وڅېړي. مشرانو جرګه د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې توافق وروسته په دې پروسه کې د راغلي ځنډ او اختلافاتو هر څه ژر حلولو غوښتنه کوي. د دې جرګې غړي وایي د سولې پروسه باید د منفي رقابتونو قرباني نشي، بلکې اړتیا ده چې په دې برخه کې ملي اجماع رامنځته شي، ځکه سرې کرښې په هیڅ توګه موږ سولې ته نشي رسولی. هیله مو دا ده چې ملي اجماع باید وسي، خپل منفي رقابتونه یو خواته پرېږدي او ټولې موانع چې د سولې په هکله باندې دي دا باید لرې کړو، موږ یو آواز ولرو. سرې کرښې هیڅ وخت موږ سولې ته نسي رسولی. د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې د سولې پروسه باید په جدي توګه تعقیب شي، ځکه جګړه په ورځني ډول له افغانانو قرباني اخلي او دا د منلو وړ نه ده چې امریکا او طالب سوله کوي، خو د جګړې قیمت افغانان پرې کړي. د صلح موضوع باید جدي ونیول سي، ځکه دلته هره ورځ د موږ شهیدان ورکو، د موږ خویندې کونډېږي په ده خاطر باندې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ صلح په څه رقم باندې مخکې ځي او قرباني دلته افغانانو کې، نو دغه موضوع ته باید جدي پاملرنه وسي. په ورته مهال د مشرانو جرګې غړي په زابل کې د ملي اردو د بیز سقوط کېدل یو توطیه بولي، چې د بیز له دننه څخه لومړی بیز سقوط او بیا طالبانو ته سپارل شوی دی. دوی وایي په دې برید کې 13 افغان ځواکونه وژل شوي دي او حکومت باید دا موضوع د یو مسلکي استخباراتي هیئت له لوري په جدي توګه وڅېړي. دغه بیز چې فعلا سقوط کړی دی، په دغه کې دغه قومندان 2 نفره 9 نفره پاته ول، مجموعاً 11 نفره شهیدان سوي دي. دا د طالب په مرمۍ نه دي لګېدلي، اکثره همدغه ناځوانه نفرو چې د دوی دوستان انډیوالان ول، هغه ویده وه د شپې په 3 بجې باندې دغه خپل پر انډیوالانو فیرونه وکړل، ټول یې شهیدان کړل. دوی طالبان راوغوښتل هغه څه مهمات او وسایل چې ورسره یوړل. د رئیس جمهور څخه تقاضا هم دغه ده چې یو داسې نظامي استخباراتي مختلط آیات جدي آیات ورواسی، دا موضوع دي ساده نه نیسي، داسې نسي کېدلی چې هر وخت به زموږ 10 نفره 40 نفره د خپل لاس څخه ورکوو، بیا به دغه موضوع به عادي ګڼو چې دا شرایط انقلابي دي یا شرایط جنګي دي. د مشرانو جرګې غړي پر حکومت او طالبانو غږ کوي چې د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له زغم څخه کار واخلي او په تدبیر سره د پروسې پر مخ بیولو له لارې د روانې جګړې پای ته رسولو لپاره معقوله حل لار پیدا کاندي. پر بګرام هوایي اډې راکټي بریدونه شوي دي. د پروان امنیه قومندان ویلي چې بګرام اډې ته نږدې له چاودېدونکو توکو ډک مازدا ډوله موټر تر هغه وروسته چاودنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو تالاشۍ ته یې پاملرنه ونه کړه. خو ویل کېږي چې داعش وسلوالو توغندي په موټر کې ځای پر ځای کړي ول او پر بګرام هوایي اډه یې توغولي دي. افغان او بهرنیو چارواکو ویلي چې دغه راکټي بریدونه هوا کې خنثی شوي او چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په همدې حال کې داعش ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې باید د جګړې د قربانیانو حقونه له پامه ونه غورځول شي. یاد کمیسیون د نوي کال د پیل په مناسبت د جګړې قربانیانو په یاد یو بند پرانیسته. وایي هیڅ لوری هم باید په مذاکراتو کې د قربانیانو حقونه له پامه ونه غورځوي. د بشري حقوقو کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال د جګړو او ناامنیو له امله کابو 1500 ماشومان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د جګړې د قربانیانو په یاد بند پرانیست. دغه کمیسیون د نوي کال په 2مه ورځ په کابل کې د 140 نیالګیو په ایښودلو سره له ټولو لوري غوښتنه وکړه چې د جګړې د قربانیانو حقونه دې له پامه نه غورځوي. بشري حقوقو کمیسیون وایي له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې باید په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي او د هغوی حقونه له پامه ونه غورځول شي. در جریان گفتگوهای صلح حقوق قربانی‌ها نباید نادیده گرفته شوند.
جنایات جنگی که در افغانستان صورت گرفته، جرایم علیه بشریت که در افغانستان صورت گرفته نباید به باد فراموشی سپرده شود. ما وقتی میتونیم به یک صلح عادلانه و پایدار دست پیدا بکنیم که گفتگوها قربانی محور باشه، شهروند محور باشه. د ناستې ته د جګړې د قربانیانو د کورنیو شمېر غړي هم رابلل شوي دي او وایي په هېواد کې د تلپاتې او سرتاسري سولې غوښتونکي دي. هغوی وایي سره له دې چې په جګړه کې خپل دوستان له لاسه ورکړي خو تمه لري چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. حال خوب باید صلح بیاید. حال خوب طفلای ما شهید شد. برای امیا باید صلح یک آرامی بیاید. دیگه مردم باید جنگ بس کنند. از طرفای درگیر باید با هم بشینن صلح کنند. د بشري حقونو کمیسیون د معلوماتو پر اساس تیر کال د جګړو پر مهال 480 ماشومان وژل شوي او شاوخوا 280 نور ټپیان دي. په کابل کې د میدان وردګ ولایت پر ښاروالۍ وسلوال برید شوی دی. یو شمېر ناپېژاندو وسلوالو د کابل ښار د 5 امنیتي حوزې اړوند د میدان وردګ ولایت د ښاروالۍ ظریفې غفاري پر موټر وسلوال برید کړی، خو نوموړې له دې برید څخه روغه وتلې ده. ظریفې غفاري ویلي چې په دې برید کې چاته زیان نه دی اوښتی او بریدګر له سیمې په تېښته بریالی شوي دي. یاده پېښه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ هم د کابل 5مه حوزه کې یو دیني عالم د ناپېژاندو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د ویلو ده چې میرمن غفاري څو ورځې وړاندې د امریکا متحدو ایالتونو کې د زړورې افغان ښځې جایزه هم اخیستې وه. بیا هم ښه راغلاست او د همڅو بهرني خبرونه. په نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر له 314,000 د کوویډ 19 ناروغۍ د قربانیانو شمېر له 14,500 واوښت. یاد ویروس یوازې د شنبې په ورځ په ایټالیا کې نږدې 800 او ایران کې 113 کسان وژلي دي. له دې سره هم مهاله د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې ویروس د پراختیا د مخنیوي لپاره تازه اقدامات اعلان کړي چې د ښارونو قرنطینه او پر تګ راتګ محدودیت پکې شامل دی. په دې لړ کې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د یکشنبې له شپې سند ایالت کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره ښار او دفترونه تړل کیږي. له دې سره په هند کې سلګونه میلیونه کسان تر هغې وروسته په کورونو کې پاتې شوي چې صدراعظم نریندرا مودي ترې له اړتیا پرته د نه راوتلو غوښتنه وکړه. په ایران کې د کرونا ویروس خلاف د مبارزې لپاره د امریکا متحدو ایالتونو د روغتیایي مرستو وړاندیز رد کړ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي چې واشنګټن په خپله د ویروس په جوړولو کې تورنه ده او دوی پرې باور نشي کولی. نوموړي په یو ټلویزیوني وینا کې وویل امریکا ښایي د روغتیایي مرستو په نوم دوی ته داسې وسایل ورولېږي چې دغه مرګونه ویروس د اوږدې مودې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خامنه‌ای دا څرګندونه داسې مهال کوي چې تر دې وړاندې چین، روسیې او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي ول چې د کرونا ویروس د امریکا متحدو ایالتونو لخوا سیالانو ته د اقتصادي زیان د اړولو لپاره جوړه شوې بیولوژیکي وسله ده. او په کرواشیا کې د ریاکټر په کچه 5.2 درجې زوروره زلزله شوې ده. اروپایي رسنۍ په دې زلزله کې د یو کس د مړینې او خلکو ته د پراخو مالي زیانونو د اوښتلو خبر ورکوي. عیني شاهدانو ویلي چې کرواسیا پلازمینه زاګرب کې دیوالونو درز کړی او چتونه پریوتي دي. اندېښنه دا ده چې د زلزلې به په ګاونډۍ سلوانیا کې اټومي بټۍ هم زیانمنه کړې وي، خو د هېواد ډاډ ورکړی چې د برخې ته یې زیان نه دی اړولی. له دې سره سم روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا.